پاکستان د پښتون تاریخ کې ډېر یو بد او نه هېرېدونکی کار وکړ چې منظور یې ونیوه او بې له کومو کارو غرض یې زندان کې اچولی دی. ملګرو د منظور پښتین په هکله ډېر ښه او زبردست خبر منظور چیرته ده او سرنوشت یې کوم خواته روانه ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د ډیری اسماعیل خان محکمې وروسته دا ځل د ټانک سیمې یوې محکمې هم د منظور پښتین په 2 مقدمو کې ضمانت منلی دی. اوس امکان شته چې د نن پی ټی ایم مشر منظور پښتین له بند آزاد کړی شي. د معلوماتو له مخې د منظور پښتین په عریضه باندې دا مهال په ډیری اسماعیل خان سیمه کې هم اوریدنه کیږي. د منظور پښتین وکیل اختر سعید وایي که چیرې نن هم د پهارپور په نوم پر یوې محکمه کې ضمانت ومنل شو او په بله کومه پټه جعلي مقدمه کې بند پاتې نشي، نو امکان شته چې نن شنبې د فبرورۍ پر 15مه نیټه د ورځې تر پایه له زندان آزاد کړی شي. منظور پښتین د جنورۍ پر 26مه او 20مه نیټه له نن 18 ورځې وړاندې په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د پاکستاني ریاست له لوري نیول شوی دی او د 14 ورځو لپاره بیا زندان ته لیږدول شوی و، خو د دغه زندان له ټاکلې نیټې 4 ورځې نورې هم اوښتې دي. په منظور پښتین تور دی چې په وزیرستان کې د یوې جلسې پر مهال د پاکستاني ریاست پوځیانو او آئین خلاف د قانون پر ضد څرګندونې کړې دي چې له همدې امله یې نیولی دی. خو د پی ټی ایم غړي او پلویان بیا د ریاست ادعاوې ردوي او وایي چې منظور پښتین پاکستان د دې لپاره ونیوه چې د پښتنو حقونه یې غوښته او د زرګونو پښتنو او نړیوالو پر وړاندې د پاکستان له لوري په پښتنو د شوي ظلمونو څخه پرده پورته کوله. خو په ډیری اسماعیل خان سیمه کې محکمې په منظور پښتین د لګول شویو تورونو په 3 مقدمو کې د هغه ضمانت منظور کړی دی چې نن یې په ټانک سیمه کې هم ضمانت منل شوی او یوازې د یو ضمانت اوریدو لپاره هم نن اوریدنه کیږي. د منظور پښتین وکیل اختر سعید وایي په منظور پښتین ډېرې جعلي مقدمې هم ثبت شوي دي، خو که چیرې هغه رسمي شوي نو نن به یې د خوشي کېدا امکان شته او دا په داسې حال کې ده چې د منظور پښتین د راخوشي کېدو لپاره د لر او بر پر ګډون په ټوله نړۍ کې لاریونونه او پراخې غونډې روانې دي. د پی ټی ایم مشرانو تازه خبر ورکړی چې د فبرورۍ پر 18مه نیټه هم په ډیری اسماعیل خان کې د زرګونو پښتنو پښتون کې به د پاکستاني ریاست پر ضد او د منظور پښتین په ننګه ستره جلسه وشي. د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داور له ټولو پښتنو غوښتي دي چې د حق غوښتنې په دې لویه ولسي غونډه کې له دوی سره ګډون وکړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ.